بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی خیلی احترامات می ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ بایسته د صحت کلي به هم پرتن وي. دوستانو لکه څرنګه چې موږ په تیر درس کې په هیډ اینډ شولډر باندې خبرې کړې وې، د هغې ویډیو په دوام باندې موږ موضوع چې ده په چارپیټرانس کې نن زموږ موضوع بیا هم هیډ اینډ شولډر ده، خو په دې کې موږ انورس هیډ اینډ شولډر باندې خبرې کوو. دغه انورس دوستانو، انورس هیډ اینډ شولډر چې دا د هیډ اینډ شولډر یا چې موږ په تیر درس کې وویل البته د هغې سرچپه شکل ته، د هغې سرچپه حالات ته انورس هیډ اینډ شولډر وایي. دوستانو د انورس چې ده د خپل هم سرچپه ته وایي دغه. نو دوستانو نن چې موضوع زموږ ده دا سرچپه شولډر یا هیډ اینډ شولډر چې په تیر درس کې موږ ویلي وه دوستانو، وچه سیم ټو سیم هغه عین خال مقصد بیخي شکل یې دوستانو همغه رقم ته شکل دی کټ مټ لکه مقصد مونږ تیر درس کې، خو دا سرچپه ده. که مونږ د دې تعریف وکوو دوستانو، دې تعریف باید مونږ داسې وکوو چې دا د چارټ یوه سودي بڼه ده چې دا مقصد چې د ښکته روان بازار په پای کې جوړیږي. دغه چې دا د بازار چې کله ښکته روان وي د دې په پای کې جوړیږي، دا بڼه موږ ته دا اشاره راکوي چې د بازار ښکته تک کمزوری شوی ده. یعنې په دې کې موږ ته دغه چې کله جوړ شي، یعنې په دې کې موږ ته بازار دا اشاره راکوي چې مقصد مارکیټ چې دی نور کمزوری شوی دی، نور مقصد پورته ځي. په بل کې موږ ته بیا دا اشاره راکوله چې مقصد پورته کمزوری شوی دی، ښکته ځي. په دې کې بیا موږ ته دغه شکل چې کله جوړ شي، دا په دې کې مقصد موږ ته بیا دا اشاره راکوي چې بازار د پورته نه ښکته روان دی، په زیاته اندازه باندې لاړو، دلته هیډ اینډ شولډر شکل هم جوړ کړو. اوس بازار مقصد دا احتمال شته چې مقصد پورته لاړ شي، یعنې دلته د پورته تګ احتمال شته دوستانو په دې کې. نو دوستانو موږ ځو دا مستقیما تاسو ته په چارټ کې ښایو چې په چارټ کې موږ څنګه پیدا کوو. دوستانو دغه نیکلاین خط که متوجه وئ دا په دواړو کې شته، په بله کې موږ ویلي وو، په انورس کې موږ وایو، یا دې ته موږ بولش هیډ اینډ شولډر هم وایو. تیر درس چې وی ته موږ بیارش هیډ اینډ شولډر ویلو، دې ته موږ بولش هیډ اینډ شولډر وایو، دغې حالات ته بولش. نو دوستانو موږ راځو دا تاسو ته مستقیما په چارټ کې ښایو چې دا شکل په چارټ کې موږ څنګه کولی شو چې پیدا کړو. دلته ما فکر کوم په ډي ایکس وای کې تاسو ته پیدا کړی مو دغه څخه چې دا دوستانو تاسو وګورئ، دا څخه دلته موږ هیډ اینډ شولډر لرو، دا ټوله څخه تاسو تر نظر لاندې ونیسئ. دلته موږ انورس هیډ اینډ شولډر لرو، تاسو یې کتلی شئ. قیمت د پورته څخه ښکته راغلی دی، لکه څنګه چې موږ په تعریف کې وویل چې مقصد دلته احتمال د دې شته چې قیمت نور پورته ځي. یعنې دلته یې مقصد په دې ساحه کې لیفټ شولډر جوړ کړو، یعنې لیفټ شولډر یې په دې ساحه کې جوړ کړو. بیا یې پول باک وهلی دی نیکلاین خط ته، نیکلاین خط نه بیا قیمت ښکته راغلی دی، تاسو یې کتلی شئ. دلته د دې ځای څخه قیمت بیا پورته لاړ دی، یعنې په دې ځای کې دوستانو هغه جوړ کړ، هیډ یې جوړ کړ، بیا پورته قیمت لاړ دی، د پورته نه بیا ښکته راغلی دی چې پول باک ورته وایي. دلته نیکلاین خط ده، بعد د هغې نه قیمت پورته لاړ دی. دوستانو دا چې دا دوستانو موږ شولډر هیډ اینډ شولډر فرض کولی شو، انورس هیډ اینډ شولډر. یوه خبره دوستانو چې تاسو ورته متوجه وئ، لکه تاسو چې په عکس کې کوم هغه وګورئ، یعنې تاسو په نور عکسونه هم وګورئ، ډېر عکسونه به وګورئ چې دا خو په عکس کې خو هیډ اینډ شولډر یو شان ده، دلته بل شان دی. دوستانو بیخي کټ مټ داسې نه پیښیږي چې مقصد بیخي د سیم ټو سیم یاست تاسو د عکس رقم ته، یا کوم عکس چې زما په ویډیو کې تاسو وکتلو د هغې عکس رقم ته دا هیډ اینډ شولډر نه ده. نه دوستانو، دا تاسو ته هسې یو کنسپټ درکوي چې مقصد دلته احتمال د دې شته چې بازار نور پورته ځي. تاسو به دا فکر وکوئ چې دا خو هیډ اینډ شولډر نه دی، او په دې کې نیکلاین خط خو باید داسې سیده تیر شي، دا رقم ته سیده، خو دا خو نیکلاین خط هم سیده نه راځي، ځکه چې نیکلاین خط چې موږ فرض کوو نیکلاین خط دی نه، دغه نیکلاین خط ده، ځکه چې دې ځای لکه دا څخه چې موږ فرض کوو پول باک یې وهلی ده، دغه نیکلاین خط ده، دغه تاسو یې کتلی شئ. مقصد د دغې ته چې کله یې پول باک وهلی ده دوستانو، نو بیخي کټ مټ تاسو نشئ کولی چې بیخي داسې ووایئ چې مقصد بیخي د کټ مټ د عکس رقم ته هیډ اینډ شولډر جوړ شي، یا د پول باک جوړ شي، یا د نیکلاین خط جوړ شي. دوستانو دا رقم ته
پیښیږي دا ډېر کم پیښیږي ځکه دا مارکیټ دا تاسو یو کنسپټ درکوي دا چارټ دا داسې نه ده چې 100% دې ستاسو په هغه باندې لاړ شي. لکه مقصد دلته احتمالات زیات دي مقصد دا په تیر کې تیر شوي دي یعنی په تیر کې دا پیښ شوي دي واقع شوي دي د دې په اساس باندې د شکلونه اختیار کړي دي. نو دوستانو دلته موږ نیکلاین خط چې دا موږ نیکلاین خط فرض کولی شو دا تاسو یې کتلی شئ دا هغه نیکلاین خط دی څه شو دا نیکلاین خط دی دوستانو. بیخي کس دا فرض نه ده ما تاسو ته مخکې مو ویل دا فرض نه ده چې مقصد بیخي د عکس پر رقم ته راشي. نو دوستانو دغه چې دا موږ نیکلاین خط فرض کولی شو ځکه دوستانو دا هیډ ان شولډر ده قیمت له دې ځای څخه راغلی د ښکته دلته یې لیفټ شولډر جوړ ده بعد د هغې نه یې پل باک وهلی دی پل باک یې نیکلاین هغه البته نیکلاین خط ته وهلی دی دلته بیا راغلی ده هیډ یې جوړ دی د هیډ نه وروسته یې بیا پل باک ویلی ده نیکلاین خط ته هغې نه چې قیمت کله ښکته راغلی ده بعد د هغې نه نیکلاین خط بریک شوی دی ان قیمت تر دې ځای هم رسېدلی دی د هغه څخه چې دا دوستانو دا تاسو کتلی چې دا قیمت تر دې ځای هم رسېدلی دی. مقصد تاسو باید یو ذهنیت په اساس باندې تاسو باید دا په ذهن کې ولرئ. نور دوستانو په دې کې داسې خاص ګران څه نشته یوه خبره دغه ده چې تاسو څومره په مارکیټ کې عملي کار وکوئ تاسو به ایکسپرټ کیږئ یعنی تاسو چې څومره په مارکیټ کې عملي پاتې شئ ایکسپرټ کیږئ به. نو دوستانو د نن ویډیو همدومره بس وه تر راتلونکي ویډیو چې هغه به زموږ موضوع وي چارټ پیټران موضوع چارټ پیټران ده خو بیا به مونږ معلومه کړو چې مونږ کوم ډول چارټ پیټران وایي په راتلونکي ویډیو کې. دا ویډیو همدومره بس ده چې ویډیو غټه شي بیا په تاسو باندې هم بوج کېږي. دوستانو یو کوچنۍ هیله دغه ده دوستانو دغه چینل که چا نه وي سبسکرایب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ تر څو مونږ او بعضې مشکلات یا تاسو کومه نیوکه لرئ کوم مشکلات وي یا په مونږ کې کومه نیمګړتیا وي تاسو یې مونږ ته په کمنټ کې وایئ چې مونږ خپل انسان ضعیف دی چې سړی خپل هغه ته متوجه کېږي غلطیو ته. نو باید ما تاسو ته لکه په شروع کې هم ویلي وو چې بعضې شیان وي مونږ به نه وي زده تاسو به یې مونږ ته ښایئ یا چې مونږ څه زده وي تاسو ته به انتقالوو. نو که څه مشکلات وي یا کومه پوښتنه وي یا د درس اړوند کومه ستونزه وي تاسو کولی شئ چې مونږ ته یې په کمنټ کې ووایئ. او بله خبره دا دوستانو چې مونږ په فیسبوک باندې هم فعالیت شروع دی یعنی فیسبوک کې مونږ خپل فعالیت شروع کړی دی چې هلته هم زموږ چینل چې دا یا البته پیج چې دا د فیسبوک پیج یا د فیسبوک پاڼه هان ټریډینګ اکاډمي په پښتو انګلیسي دواړو باندې چې تاسو سرچ کړئ هلته به تاسو ته هم هان ټریډینګ اکاډمي را اړوي. نو تاسو کولی شئ هغه څوک چې یوټیوب ته لاسرسی نه لرئ موږ په فیسبوک کې هم تعقیب کړئ. دوستانو تر راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې.